दा बयान द शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहिमहुल्लाह फ़ाज़िल दारुल देवबंद व सदर मुदर्रिस दारुल सरहद पेशावर। وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة إن الله وملائكته روايات مبارك بديسمي سپارے رسولت والنازعات ما تاسي فمحكي ورست وتاسي وورد الله عز اسمه ارشاد فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. آیات مبارک د ترجمه او د تشریح نه قبل عرض دا دی چې خطاب د مسلمان سره دی او د مسلمان په نسبت باندې جنت چې کوم دی مطلب دی. مسلمان جنت غواړي. د مسلمان عقیده ده په معاد باندې چې د دې ژوند نه پس یو بل ژوند راتلونکی دی او په هغه ژوند کې یا بل ژوند کې هر سړي ته به د خپل عمل صلا مکمله پاک رب ورکوي. ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا نو بلې دنیا ته معاد وایي. په معاد کې جنت دی او دوزخ دی. مسلمانان د پاک رب نه جنت غواړي. خدایا ته مې جنت نصیب کړي. الله ته مې جنت نه بوځې. دا بله خبره ده چې د امت افراد په طلب د جنت کې بیا مختلف دي. د چا طلب فقط جنت دی چې خدای جنت سره بوځي. ښکلې میوې دي پکې، تعمیرات دي پکې، بلډینګونه دي، حورې دي، غلمان دي، فرشونه دي، ماکولات، مشروبات. او څوک وایي چې خدایا په جنت کې ستا دیدار دی. هغه ستا دیدار مې مقصد دی. هر مقصد چې وي خو جنت خو به غواړي ځکه دیدار طرف چې دی هم په جنت کې دی. لہذا جنت دا مطلوب دے، جنت مقصود دے. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمائی امت سے تعلیم دیتے سے دعا کوئے اللہم انی اسألک الجنہ، اے خدایا زتانا دا جنت سوال کو پروردگار زتانا جنت غواړم وما قرب الیها من قول وعمل، او هغه شی غواړم کا قولی کا عملی کا گفتاری کا کرداری چې هغه گفتار او کردار ما دې جنت ته ورسوي یا جنت ته نږدې. واعوذ بک من النار، اے خدایا زه په تا سره پناه غواړم د جهنم نه. الله د جهنم نه مې وساتې. وما قرب الیها من قول وعمل، او هغه گفتار او کردار چې سړی جهنم ته رسوي خدای د هغه گفتار او کردار نه مې وساتي. نو عرض دا دی چې جنت مقصود دی، جنت مطلوب دی. که کوم بزرګ نه دا وینا اورېدلې شوې ده چې نه مې جنت پکار دی او نه مې دوزخ پکار دی، نو د بزرګان فرمایي دا وینا د هغه حمل ده په غلبې د حال د هغه باندې او هغه په غلبه د حال چې سړی معذور وي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنت مطالبه کړې ده، د جنت غواړې کړې. نو عرض دا دی عزیزانو چې جنت مقصود، جنت مطلوب دی. نو دې مدعا ده نهایت دې وایي کې مقصود دی. نو د هغه لوی مقصود د حصول دپاره څه ذرایع وسایل خو دي که نه. د دنیا دوه پیسې چې مقصود شي نو هغه حاصلېږي بغیر ذرایعو مقاصدو. هغه لپاره ذرایعو مقاصد د اختیاریانو دا به روپۍ ګټلی کېږي او د فارم والا او بیا ډکه او د تاڼې نه ډکه بیا عالم بیا اوسه چې ستا د ایمان وایي چې تصدیق کړي چې دا مسلمان دی او ډېر غیبي او هغې نه بعد بیا پاسپورټ میلاو شي او ویزه به منه خو څه به دې سر ګوګومه او بیا به دیار عرب ته به یې لاړ شي ورته بیا مزدوري به کوې او پیسې به ګټې او کور ته به راسې. نو تاسو انداز قایم کړئ چې د دنیا د حصول دپاره څومره ډېر ذرایع وسایل دي چې
چې دا اختیار نه کړی شي دنیا په لاس کې نه ده. بلا تشبیه دا چې تاسې پوه شئ چې آخر جنت مقصود دی، نو دا څه ذرایع وسایل خو لري که بغیر د ذرایع وسایل نه خو جنت نه حاصلېږي. نو قرآن مجید ذرایع وسایل بیانوي چې آخر جنت چې به حاصلېږي په څه به حاصلېږي. لیکن قربان د الله نه کلام الملوک ملوک الکلام داسې مختصره ده، هو هغه جامع ده لیکن دومره لنډه په دوو کلماتو کې الله رب العالمین د جنت څخه حصول ذرایع وسایل ټول خول دا اختیار کې به جنت ته رسېدل. فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حج هذا کس هذا انسان هذا مکلف خواہ انس وي خواہ جن وي خواہ هغه مذکر وي خواہ مؤنث وي زوړ وي ځوان هر څوک چې من لپاره د عموم خاف مقام ربي چې دی ویري د ودرېدون رب ته مقام مصدر میمي دی په معنا د قیام سره چې رب ته به ودرېږم او چې ودرېږم نو زه به څه یم د دې عمل ارتکاب کما وکړم دا ګناه کما وکړه نو خدای ته به ودرېږم او آخرت ته به جواب څه کوم شعر ناپرسان خو نه چې پوښتنه به نه کوي. نو که څوک ویري د ودرېدو نه رب ته یا مقام د رب صیغه ده د هغه ځای نه چې مخلوقات رب ته به ودرېږي دپاره د حساب او د کتاب د هغه مقام نه ویري او یری په ده باندې دا اثر وکړو چې د هغه یرې د وجې نه چې ویري ونهى النفس عن الهوى او خپل ځان یې بند کړ ځان یې منع کړ د خپل خواهش نفساني دومره یره ګویا کې دکې پیدا شوه چې هغه یرې د ده خواهش نفساني دفاع وکړه مغلوب یې کړ بیا پرې غالب شو د خواهش نفساني مقتضا یې پرېښوده یا د ګناه یې سر کړه. د داسې انسان لپاره فإن الجنة هي المأوى قرآن فرمائی بس بتاقی سر جنت دارو ثواب دا د ده ځای د ټکونې وي دا به د ده ماوا او ملجاوي دغه جنت کې ابد الآباد لپاره به دی پروتي خوشحاله هیڅ قسم نه غم او درد به حل کوي. د قرآن مجید د دې کلماتو مقدسو په ترجمه باندې به تاسو پوه شوي یئ چې خبرې دوه دي. اسباب د ګناه پیدا شو او ته د الله نه ویرېدې او دومره یره تا کې پیدا شوه چې د هغې په سبب هغه اسباب د ګناه تا پرېښودل خواهش نفساني پسې ډانړې او ګناه دې پرېښوده نو ستا مقام چې کوم دی یاد لرئ عزیزانو بې ادبي دې ماتې تر څو پورې چې خشیت ربي په قلب کې نه راغلی چې د الله خوف ستا په سینه کې نه د هېڅ ګناه نه ګویا چې څه نشي خلاصېدلی نه ګویا قبل او نه بعد چې د الله خوف نه راغلی د ګناه نه قبل هم چې د الله خوف نه ګناه به پرې نه دی او د ګناه نه بعد هم چې د الله خوف په سینه کې رانه شي نو ستا توبه به نصیب نه شي. هر څه چې کېږي به د الله د خوف او چې د الله خوف راشي نو خواهش نفساني به ستا وکړي دبه وشي او د ګناه نه به څه خلاص شي او جنت به ستا مستقر او ماوا وګرځي. لیکن سوال دا دی چې د الله خوف به پیدا کېږي څنګه؟ ذریعه او وسیله دوه څیزونه شو یو د الله خوف بل هوای نفساني پرېښودل دواړه مقصود یا یو مقصود او بل معاون بزرگان لیکي چې اصل کې ګوره خواهش نفساني پرېښودل او د خواهش نفساني دپاره معاون دی ګوره چې د الله خوف خواهش نفساني به هغه پرېښودی شي چې د الله خوف په سینه کې راشي چې د الله خوف په سینه کې راشي خواهش نفساني به پرېښودی شي ګناه به پاتې شي صحیح سالم به د دنیا نه رخصت شي او جنت ته به ورسي. لیکن یاد لرئ دا کارې د عرب والا معامله ده. خواهش نفساني پرېښودل د الله د خوف د وجې نه دا هغه نیکان چې رب العالمین هغه دغه شی د الله د هغې نصیب کړي ونه د ګناه د اسبابو د تحقق په وخت
دا اللہ دا خوف دا وجنا گناہ پر خودل آسان کار نہ دے دے گران کار دے الا مگر چې دا اللہ توفیق دا چا شامل حال شي ما دا عادو کچھ اسباب دا گناہ متحقق شي موانع چې کم دے ټول مرتفع شي او په داسې وخت کې دا اللہ خوف پیدا شي او ستا خواهش نفسانی دا اللہ په خوف سره ورک شي دا دا اللہ بیا مهرباني غواړي ډېر ګران کار دی الا مگر چې الله مهرباني وکړي او د باندې دا خبره وکړي آسان امام ترمذی رحمت الله علیه ترمذی جلد ثانی کې د سرکار دو عالم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ارشاد مبارک نقل کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ومن ما تقدمو دی او سړي بیان فرمایي او د پیغمبر بیان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د پیغمبر بیان دا وحي ربي ده یعنی د پیغمبر په بیان کې هیڅ شک او شبهه نشته حضرت چې څه قصه کوي یقینا وایي چې صحیح او درست او د محیانه او د نفس امر سره برابر او مطابق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابه او تاسو نه مخکې دا قصه دا اورېدو ده موږ څنګه د ګناه نه خلاصېږو چې الله خشیت پسې نه کې نشته نه د ګناه په وخت کې نه د ګناه نه بعد د الله خوف نشته ګوره عزیزانو دا خبر یاد لرئ ثقات حاجیان مولیان په دې ګرفتاره دي چې دا انعامي باندونه اخلي او انعامي باند کې سړي ورکړي او لک روپۍ ورپسې اخلي دې مولا نه ته پوښتنه وکړه دې حاجي نه ته پوښتنه وکړه دې شیخ نه ته پوښتنه وکړه چې پنځه وخته تمونځ کې او دا انعامي باندونه تا اخیستي دي ورکړي دي ویستل وي او واده اخیستې 1 लाख روپۍ په ایماندارۍ به سره وایو چې کوم صاحب دی او عالم دین نه دا استفتاء کړې ده چې مولانا صاحب زما په بهن کې 1 लाख روپۍ راوړي دا روا دي او که ناروا دي که یو ملا درته وي یو ملا په پاکستان کې زما په شان که بېکاره ملا درته وي چې مولا هم نه دی خو چې نامه یې د ملا ده روا دي زه خو بلکل روا او که نهیر و رواجي که دا شی ناجایز وي او ناجایز دی او عمر شو ته دا کار کې روپۍ دې پکې ډېرې وګټلې کورونه دې پکې واخیستل تجارت دې وی کامیاب شو په دې حرامو پیسو باندې عزیزانو خبر به سپین سره وایو که د الله خشیت په سینه کې وي د الله خوف په سینه کې وي نو ته نه پوهېږې ورکړي دې سل دي اخلي لک نو سل په مقابله د سلو کې شوې او سل کم لک روپۍ تا د 30 روپۍ ورکې تا واخیستې نو سوچ خو پکار دی مسلمان خدای مني کتاب منی قیامت منی جنت منی دوزخ منی نو تو خواهد سمنی لگ گویا کی فکر ہوگا چې دا 2 روپۍ اضافه تا واخیستې دا د 30 روپۍ ورکې واخیستې تاسو مو په خپله کتل زه خدا ویم زه خو ملا نه یم الا مگر که یو عالم دین ووایي چې دا شی جایز دی ټیک ده نه مو چې جایز دا چې د ملا فتوا ده په سفر منتقبو ده کم صاحب سره د کم عالم فتوا دي په دې میدان کې د پوزي چې ملا وایي چې دا شی جایز یو ملا وایي او که یو مینو ته اوس ما ته ووایه چې ورکړي دي سل دي او باند راووتو د 1 लाख روپو او ته اخلې او خان دې خوشحالېږي او د خوشحالۍ نه په خپلو جامو کې نه ځای کېږي سره د علم او د شیخۍ او د اجرو نو آیا څه تحقیق دې کړی دی چې دا حلالې پیسې دي او که حرامې رورا سود دی رورا حرامې پیسې دي ځان پوهېږه لیکن ولې نه منې کېږو چې د الله خشیت په سینه کې نشته د الله خوف په سینه کې نشته ولا دا خو حرام یقیني قطعي حرام پیسې سردار دو عالم جناب رسول الله ارشاد فرمایي الحلال بين والحرام بين حلال ظاهر حرام کم سړی نه پوهېږي حضرت فرمایي وبینهما مشتبهات د حرام او د حلال ترمنځ مشتبه ډېر دولتونه دي مشتبه ډېر کارونه دي چې سړی حیران چې دا به جایز او که ناجایز دی حضرت فرمایي حرام پرېښودل کمال نه دی د مسلمان په حق کې فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعزه چا چې مشتبه پرېښود چې روا به یې او کني ولې ده پرېښود نو دې سړي خپل دین کامل کړ دې سړي خپل ابرو وایي کې کامل ووایه مسلمانانو څومره خلک به در کې ناست دي د قبضې پیسې یې اخیستې دي که نه کوم ملا ویلي دي چې قبضې پیسې روا دي که ویلي په سخته ګوره ټیک ده
او کنه د مولا دی فتوا د غوښته نه ده او تم په خپويږي چې ناجایز پیسې دي نو سره د دې شیخ او د دې علم او د دې حجونو په دې پیسې دي حرام اخیستي دي په ایمان وای چې پړې کې دي تیریږي چې دې مالک ته واپس او حرام دي اوس خو واپس کړم او ګوره چې ګاڼه دکان دی نیولې او کور او د هغې منفعت یې خوړلی او عزیزانو او په ممندو کې او په کونړ کې چې د هغه ګاڼې ځمکې نیولې وي او هغه دانې دې راوړي دي زما حق وایي چې دا دی چې د الله خشیت د الله خوف څو په دې سینه کې نه راغلی یاد لرئ د هېڅ ګناه نه وایي چې سړی نشي خلاصېدی د الله خوف راغی هماغه وخت کې به دې وایي قربان توبه ایستلي د ګناه نه قبل یې ګناه نه به خلاص شي او که ګناه نه بعد یې وایي چې الله به یې توبه وایي کې نصیب کړي نو قرآن فرمایي چې جنت که ستا مقصودي د هغې دپاره خواهش نفساني ګویا چې دباو کا او خواهش نفساني دباولو دپاره د الله خشیت په سینه کې پیدا کړه د خدای نه ویرېږه چې شعر ناپوستان نه دی یو وخت به راځي او الله ته به ودرېږم ما نه به پوښتنه کېږي زما په ذمه به کوی جواب یې زه ودې څه یم که دا خشیت راغی لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابو ته چې ستاسو نه مخکې د حدیث واقع د ترمذي جلد ثاني چې کفل نوم یو سړی و نامه یې کفل قاف دی لام کف او هغه داسې سړی و چې په هېڅ ګناه یې سفر مالدار و مالدارۍ چې مالداري ګویا چې دا ګډ سبب دی د ګناه لپاره چې سړی خواهي نو څه ګناه به وکړي خوا سړی شراب کولی شي خوا سړی زنا کولی شي خوا سړی سود کولی شي ټول هغه مالدار دا زنا دا شراب دا سودونه دا ظلم یاد دی مالدار سړی ظالم وي خوا سړی که ظلم کوي څنګه دی وکړي د چایا به څنګه والي چا ته به کنځل څنګه وکړي څوک به ووایي څنګه مال خو ښه دی خو کار چې په صحیح مصرف کې ګویا کې خرج شي زونه مال یې جوړ حرام دی بنیاد یې ګویا کې حرام لکه ما تاسو د بانډونو قصه وکړه نیکان په دې مبتلا دي بانډونه یې اخیستي دي نیکبخته ګویا دا د نیکۍ دعوه خو پرېږده که نه چې بد خو ورسره نه ښکاره کېږي بیا بانډ چې واړ د یو نه حقوقو دا دې هم ګټه شوه د یو نه حقوق بانډ ګویا چې دا 100,000 د پاسه خرڅېږي دا عجیبه بله دې خبر کړمه هغه مالداران دا ستا بانډ اخلي چې هغه باندې د حکومت انکم ټیکس ګڼي دا پیسې هغه غنیمت ګڼي دا هغه پیسې سل کم لک اور پسې 10,000 100,000 مزید نور ګویا چې کاغذ بیا ګران خرڅېږي جناب رسول الله فرمایي کفل داسې مالدار و چې د هېڅ ګناه نه یې مخ نه اړوه په دې سلسله کې یو ناداره ښځه وه غریبه محتاجه مضطره او لاچاره د لاچارۍ د وجې نه دې کفل ته راورسېده چا د دنیا ضرورت وه هغه نه حل کېده وږې تږې وه بچي وایي چې نهر و دا کفل مالدار و ده ته راورسېده دې ته وایي چې زه ډېر حاجتمن یم ډېر وایي چې ضرورتمند یم که ما سره اعانت او امداد وکړي نو مالداران اکثرو بیشتر د خدای ظالمان دي الا ماشاءالله په استثنا د بعضو سره زړه یې داسې وایي چې لکه کاڼی د الله په مخلوق باندې د دې زړه نه رحمېږي ای عزیزانو چې حق واجبه زکات پکې نه ورکوي دا سړی دی که خر دی دا مال دپاره ښه دی او که بد دی او سم خیال دی که د افاقي خلکو دی د ښار خلکو زکاتونه ورکولی د حکومت په سطحه ژبې زکات اخیستی شي هغه بینکونو کې ورنه کورونو کې چې کم دولت دی که د دې زکاتون نو په دې ښار کې به فقیر پاتې شوی و 40 کروړه روپۍ چې دا سړی او ډېر خلک په دې ډله کې به چې ورسره وي زه پېژنم که نو 40 کروړ روپو زکات 1 کروڑ روپۍ دی لیدلی هم دا سړی یا 40 لکه ورسره دي 1 लाख روپۍ زکات دی ورسره لک روپۍ چا ویشلي دي الا که د الله توفیق شامل حال دي هغه به ورته وایي چې زه ډېره لاچاره یم دا مالدار ورته وایي ټیک ده زه به دله روپۍ درکړم زناني دا شرفۍ به درکړم زما حاجت په تبصره کې پیسې ګویا چې ما نه واخله په بل رنګ دله پیسې نه درکړم لاچاره شوه په شپېتو دینارو باندې حدیث کې راځي جناب رسول الله فرمایي فاعطاها 60 دیناره 80 دیناره ولا ورکړه دینار معنی اشرفای پوند روپۍ کې ډېرې جوړي پیغمبر علیه السلام فرمایي فلما قعد بین شعبها العربه دا کفل چې څه وته دې ښځې ته نږدې شي او د دې ښځې د دوو خوا تر منځه کېناست او معامله بلکل وایي په سر راغله حضور علیه السلام فرمایي فارعدت وبکت دا ښځه ولړزېده او وجړېده
دا کفر ورته وایي چې وخذ لما تبکي ولې جاړې اکرهتک ما تا باندې ظلم کړی دی ما تا باندې زور کړی دی ما خو روپۍ درکړي د نادر دې شپې ته درکړي دي هغه ورته لا دا ټیک ده چې اکراه نه ده لیکن دا داسې کار دی چې دا کار کله ما ګویا کې په خپل عمر کې کړی ناچارۍ راوستې ما دا کار ما په عمر کې کړی نه دی د دې وجې نه ما باندې لړزان راغی او ما ته چلا راغی و چې د الله مهرباني وشي د خدای توفیق ته شامل حال شي کمالدار او ډېر خراب لیکن د الله مهربانۍ ته ګوره صرف اور دا ښځه نه راپاڅېد او وی ښځې تا په عمر کې دا کارونه کړې او ما خو خپل ټول عمر په دې خرافاتو کې تېر زه به الله ته څه جواب کوم دا الله خوف چې طاري شو توبه په اخلاص سره وویسته او اتفاق دا و چې توبې نه بعد هم په دغه شپه باندې پې عمل شو او چې مړ شو على الصباح دغه په دروازه باندې لیکلي چې غفر الله الکفل الله پاک کفل وبخښه عزیزانو چې د الله خوف ني د ګناه نه سړی بعد نشي راتلی دا موږ چې په یو بل باندې ظلم کوو د یو بل حیا اخلو یو بل ته تکلیف رسوو ایذا یا سود کوو د ټولو وایي چې بنیاد وایي چې دا دی چې زموږ په سینه کې د الله خوف وایي چې نشته ورنه وایي چې د ګناه په وخت کې د الله خوف متحقق شي امکان نشته چې دا ګناه وایي چې ارتکاب وشي زموږ بدنصیبۍ دا دی چې د ګناه نه قبل خوف خو درکنار د ګناه نه بعد هم وایي چې خوف نشته که ګناه نه بعد وایي چې خوف راشي خو سړی به تایب شي که نه توبه به وباسي نو د بانډونو توبه به سي د بانډونو توبه به دای چې روپۍ ټولې د خدای هغه توبو نه ورکړي چې د بېګایي او د سباني یاره په ایماندارۍ ووایه چې داسې توبه به دا بانډونو والا وباسي چې هلک روپۍ اخیستي او د یو توبه نه ورکړي مړه خدای راسي چې په کوتک دي ووایي یا دا سودخواره چې سود یې اخیستي یا دې خلکو چې په دې آفاقو اطرافو کې دا مظلومانو دا دانې په سود راوړي دي دا به واپس ورکړي یاد لرئ د هرې ګناه جدا جدا توبه ده د حقوق العباد هم دغه ګویا کې توبه ده چې په اخلاص سره توبه وباسې او کوم حق چې ستا په ذمه دی هغه خپل مالک ته ورسوي نو زموږ بدنصیبۍ مرګ خو دا دی نه د ګناه نه قبل خشیت نه د ګناه نه بعد ګویا کې خشیت نتیجه ده چې تر مرګه پورې په ګناه باندې ګرفتار وي روح البیان یو ښایسته کیسه لیکلې امام محمد رحمت الله علیه فرمایي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خصوصي تلمیذ دی چې کور کې ناست وم چې زنځیر وټکېد خادم باروته نو واپس راغی چې صاحب د حکومت سپایي راغلی دی پولیس والا راغلي او تاسو سره کار امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې زه راووتم پولیس والا ولاړو ما ته وی عجیب امیر المؤمنین غوښتی ګویا په دور راځه بادشاه غوښتی هارون رشید ګویا کې غوښتی دغه سوال جواب امام محمد رحمت الله علیه فرمایي خفګان هم را باندې راغی خدای امیر المؤمنین ما ته څه وایي څه مسله ګویا کې پېښه ده چا را باندې شکایت کړی دی اخر شوي ګویا کې څه یو سړی چې تانېدار تانې ته وغواړي ګوره سړی پریشان وي چې خدای پاکه ما تانېدار ولې ګویا غواړي خو بیا دا د بادشاه دعوت دی نو ډېر پریشان شو تاهم چونکه د امیر الحکم و تخلف ممکن دی بادل دا خواسته په دو باندې ورغم او بادشاه ته حاضر علیک سلیک نه بعد هارون رشید وایي چې امام محمد یو استفتاء ده د یو مسلې د جواب په سلسله کې ته ما راوغوښتې خو هغه سوال دی او د هغې جواب ته ښه صاحب څه سوال وایي سوال دا دی چې ما په کور کې وي چې اني امام عادل زه بادشاه یم منصف ما ته خپلې بیبي زبیدې ووي چې تا خو ډېره غلطه خبره وکړه انک امام جائر تو خو ظالم بادشاه یې او ځان ته نسبت د عدل وکړو او د عدل نه بعد وایي چې د الله قرب دې ځان ته ثابت کړو او د جنت استحقاق دې ځان ته ثابت کړو تا په خدای باندې دروغ وي او ته وایې چې ډېر خراب زما او د زبیدې لګړه ده زبیدې بیبي وه زبیده د هارون رشید ګویا کې بیبي وه یو خبره کوم به ته یادېږي زبیدې ګویا کې خوب ولید زبیدې خوب ولید او خوب کې ګوري چې ټول عالم په ما اخته دی ټول عالم په ما سبا چې را پاڅېده قاضي قضات قاضي ابویوسف رحمت الله علیه ته چې سوال جواب ولیږه چې قاضي صاحب ته وایه
چې د امیر المؤمنین بیبي خوب لیدلی دی چې ټول عالم په ما باندې اخته دی، د دې خوب تعبیر څه دی؟ قاضي صاحب د خوب تعبیر ورته وایي چې بیبي الله به تا نه داسې کار واخلي چې د هغه کار نفع او د هغې فایده ټول عالم ته برسي. خوب تعبیر پاک رب صحیح کړ. حجاج حضرات کتلي نو مکه معظمه کې بنیادي شی د اوبو چې دی نهر زبیده دی. مکه معظمه کې اوبه چې کوم دي بار وایي د طایف نه راغلي یا وایي چې د عرفات نه راغلي دي نهر زبیده او د دنیا وایي چې نمایندګان حجاج حضرات دي او هغه اوبه څکي نو د هغې نفع وایي چې دنیا ته ورسېږي. نو هغه وایي چې هارون رشید قاضي صاحب امام محمد صاحب ته وایي چې زما او زما د بیبي قبله ده ما زه امام عادل یم او دې راته وایي چې ډېر چکتي ووایه چې تا ځان ته امام عادل ته خو ظالم یې. نو دا مسله سره یې امام محمد رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې یا امیر المؤمنین د ګناه په وخت کې چې ته څه ظلم کې ګناه کې د الله خشیت ستا په سینه کې راځي د الله خو یا د ګناه نه بعد وایي په خپل ګناه پیمانه کېږي د خدای نه یېرېږي هغه شي دی هغه وخت هم پریشان یم او که وشي نو بیا ضرور بې ضرور د الله نه یېرېږم او بیا توبه وباسم د ګناه نه بعد ضرور توبه وباسم او پیمانه یم او نادم یم. امام احمد ورته وویې بلا دې ورکه د بادشاه قرآن فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بادشاہ چې د الله خوف ستا په سینه کې راځي یو جنت نه بلکې ستا دپاره دوه جنته دي او د هغه دوه جنتونو کلامي او د هغې میوې او د هغې به قربان. نو عرض دا د مسلمانانو الله به یې څنګه لاره اختیار کړې ده د جنت په حصول لپاره جنت مقصود دی مطلوب دی حاصلېږي به څنګه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هر هغه سړی چې د الله نه ویرېد او خپل نفس د خپل خواهش نفساني نه منې کړ فإن الجنة هي المأوى. جنت ته د مقام دی جنت ته د مستقر دی جنت ته د ماوا ده. او که نفس دې غالب شو یا لره ګویا کې د الله خوف د وجې نه نفس به مغلوب کېږي او که نفس مغلوب نه شو د الله خوف په سینه کې پیدا نه شو بیا ګویا کې تباه یې ځکه چې نفس ګویا کې سړی تباه کوي. وخالف النفس والشیطان وعاصهما قصیده برده کې فرمایي وخالف النفس والشیطان وعاصهما وإنهما محضاك النصح فالتين. نفس د شیطان مقابله وکړه دا سړی تباه کوي د سړي بنیاد ګویا کې وباسي لیکن مقابله ته ګرانه څنګه ګرانه ده مولانا صاحب فرمایي والنفس كالطفل إن تهمله شب على والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم. دا نفس اماره چې دی د مثال داسې لکه رضیع لکه هغه بچی چې د مور تېر وي نو بچی چې د مور تېر وي او 2 کاله پرې تېر شي او مور یې د تینه خلاصوي نه خلاصېږي مور ته خبردارو په دې باندې پورې کړي نو چې ذکي بچی وي چې دې ته وګوري چې خدای ترخه شي بیا ورته وګوري چې دا ولې ترخه شوه اوهو دې تی پورې خو سلخطې دي نو دغه بچی په لوک باندې ارم شي مرچکې ته وګوري بیا ور ارم شي مور ورته بیا مرچکې پورې دی بیا ګرئ مالا خو 3 کاله تېر شي او تیره نه خلاصېږي ځکه چې په دې کې کوم خوند دی د جهان په نعمتونو کې نشته شودې چې کوم دي معجون مرکب دی شودو کې حلواګانې هغې کې دي غوښې په هغې کې دي دارنګې عاجزانو نفس چې کوم دی په ګناه عادي شي بیا زورور خوند پکې دی نو که بچی د سینه نشي خلاصېدی نو یاد لرې نفس د ګناه نه نشي خلاصېدی بچی بیا خلاصېږي چې مور سره ډېر کوشش وکړي او په هر وخت ورته به خبردارو پورې کوي بیا یو وخت راشي چې بچی ګوي چې خلاص شي نو یاد لرې عزیزانو آسان کار نه دی ګران دی او که دا ګران کار دې ونه کړو نو سقراط حکیم چې سقراط او بقراط او افلاطون دا د حکیمانو وخت په المهر او د خپل په المهر الفاظ دو من سقراط حکیم الفاظ داو چې من غلب نفسه هوا اتقى هغه سړی چې ته باندې د خواهش نفس باندې غالب شو هغه چې بس مکتوب ولیکو که نه نو مهر به یې وه علمان چې څه ولیکي مهر وایي یا مهر کې څه لیکلي دا خانه چې تاسو ورشئ مهر کې څه لیکلي د سقراط د مهر الفاظ داو
मन गलब अक़लहु हवा इत्तबा हर चा बानी چې د دغه وای کې په عقل باندې د خواهش نفسانی غالب شو عقل مغلوب باندې نفسانی غالب بده په دوه جهان کې رسوا ده تباہ ده د په خساره کې نو قرآن مجید فرمایي چې د خدای نو یریږي د ګناه په برابر شو لیکن الله نو یریږي او دا الله یری د وجنه دا خپل خواهش نفسانی تباہ کو او ګناه دې